بیا فرقا کلی کے اختر دا جنان استا مسافر دا جنان استا جدائی سخت شبی دی دا مسافر اندشن دی دا مسافر بیا فرقا کلی کے اختر دا جنان استا مسافر دا جنان جدائی سخت شبی دی دا مسافر اندشن دی دا مسافر زهر متکت للی جون می ټول سلګونی ولی جون می ټول وای زما زګر دین لکلی مسافر دین لکلی زهر متکت للی جون می ټول سلګونی ولی جون می ټول وای زما زګر دین لکلی مسافر دین لکلی گلشر مسلم یار خفدا د خپل کور په اندیشنه ده د خپل کور وای زړه د ډک د ارمان بل هیواد کې جانان بل هیواد وای گلشر مسلم یار خفدا د خپل کور په اندیشنه ده د خپل کور وای زړه د ډک د ارمان بل هیواد کې جانان بل هیواد د بغلان تن کې ځوانان دي د پردیو مزدوران دي د پردیو د اختر ته په ویر درته پروت د یار تصویر درته پروت بغلان تن کې ځوانان دي د پردیو مزدوران دي د پردیو د اختر ته په ویر درته پروت د یار تصویر درته پروت متکی او مسلم یار تللی زمون لکلی شار تللی زمون خدای دی راوالا وطن تا دخلا و انجمن تا دخلا متکی او مسلم یار تللی زمون لکلی شار تللی زمون خدای دی راوالا وطن تا دخلا و انجمن تا دخلا پردیسی او مجبوری دا سمایوس زندگی دا سمایوس چیرستون شتر وطن بیا بنا گرزم هم جنا بیا بنا پردیسی او مجبوری دا سمایوس زندگی دا سمایوس چیرستون شتر وطن بیا بنا گرزم هم جنا بیا بنا سراجی شاعر داستان ورتا جڑا کوي یاران ورتا جڑا زخمی زغار لکی مسافر یار می جاڑوی مسافر یار سراجی شاعر داستان ورتا جڑا کوي یاران ورتا جڑا د دې مسافرۍ زړه فرمایش کړې په ډیر من سره ادریس افغانستان ولایت بغلان ولسوالۍ د صلاح کړی عریشا خاص فرمایش کړې مولا ظاهر متکی گلشیر مسلم یار شاعر د محترم سراجی بدغی سوال ترتیب کړی دی البدری سټوډیو هلمند مرجات زا ګلچرهی مسؤل ورور دی البدری هلمندی جانان په आवाज درزا وزیر د ګلغیټه وسه سراجی شاعر داستان ورتا جڑا کوي یاران ورتا جڑا زخمی زغار لکی
مسافر یار می ژړوي مسافر یار وي مسافر یار می ژړوي